ملګرو دا جنای خو به ټول پیژنئ. د دې جنای نوم دی مهک. ملګرو دا چې اول ځل په سکرین باندې راغه نو موږ د پښتو په غانو کې کتلې وه او دې له د پښتو په غانو کې خبرپور ناکامي میلاوه شوه او د دې ناکامۍ په وجه باندې دا سوشل میډیا پلیټ فارمز ته راووته او د فیسبوک په پلیټ فارم باندې دا ډیره تیزۍ سره وایرل شوه او دې سره کنټینټ څه داسې قسم کې وو چې دې به د نان پی ټي آی شاهرخ خان نه انټرویوز اخیسته او هغه انټرویوز به څه دغه قسم کې وو. شاهرخ خان ډیر زیات تنگ د کم ځینې ان شاهرخ خان د شپې په 2 بجې درته کومه جینۍ یادېږي لګېدلې دا څنګه خارخ ته چې د 12 بجو نه بعد پته لګي دا د جنکو خارخي کنه ته ولې نه پیږي یار د دې انټرویو نه به تاسو ته پته لګېدلی چې د دې کانټینټ به څه قسم کې وو. ملګرو د ګرمای او د بادرو موسم دی او د ګرمای په وجه باندې د مهک اصحابو کار پرېښودو او د شاهرخ خان نه یې څه دغه قسم سوالونه چالو کړو. شاهرخ خان مز کوي غرمې مز کې څو رکعات دي علي ماښام مز کې څو رکعات دویمه کلمه ووایه دوه کلمه ووایه ایمانی مفصل ووایه مجمل ووایه. نو راځئ چې اوس وګورو چې د علي شامور مهک ته څه وایي. یاره وی پیشوم د کوس مېلمانه شوله په ټي وي ډرامو کې ډېره راغله زړه پودړه پوه شوې زړه پودړه نه ناکامه اکټره چې زه یم چې په ټي وي پروډوسرانو اکټرانو به پې سمې مزې کړي به یې کوس کوس کې به یې ولغین ورکړي پوه شوې که نه بتکې په شان د خولې نیولې ده